السلام علیکم ګرانو مینوالو تاسو ګورئ اباسین خبر او زه یم اویس محمود نن فوډ ډپارټمنټ طرف نه یو غټه کاروایی شوې ده او 2500 کیلو چې کوم وخه ده موزر صحت هغه نیول شوې ده نو موږ سره اسسټنټ هغه موجود دی هغې سره خبرې کوو چې دا کم ځای نه د وخه چې دی موزر صحت نیول کړي څونه کسان چې دي نیولي دي او دا پیښور کم ځایونو ته دا وخه خرڅېدو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم دی شاهد علي اسسټنټ فوډ کنټرولر پېښور. دا غوښه مونږ چې دی مونږ ته اطلاع شوې وه چې فیصل آباد نه داسې یو گاډی را روان دی چې هغې کې مضر صحت غوښه ده. مونږ ورته بیا دا یو ټیم جوړ شوی دی چې زموږ منسټر په نګرانۍ کې منسټر صاحب جوړ کړی دی چې هغې کې ډایرکټر منسټر دغه سیکرټري فوډ او ډایرکټر فوډ او مونږ هم هغې ټیم یو حصه یو. نو هغې کې مونږ چې دی دا کاروایی کړې ده مونږ ورته یو ناکهبندي په موټروی کړې وه او یو مو ورته په جي ټي روډ کړې وه خو دا کامیابي مونږ بیا په موټروی باندې حاصله کړله او دې مقدار کم از کم 2500 کیلو دی. دا مونږ بیا لایف سټاک ډپارټمنټ ته ولېږله هغې بالکل مضر صحت قرار کړله بالکل جی او دا د پېښور مختلفو ډلو ته نو دې نه مونږ انوسټیګیشن به اوس کوو چې څه پوزیشن دی چې څه حالات دي. نو دا لکه ایون دا مختلفو ټولو ته دغه تیکوله کبابوله دې له تقسیمیږي نو مونږ دې کې هم کوشش کوو چې دې سره دلته څوک میلو دي او هلته نه سپلای کولو والا خو مونږ ونیول او چې دلته ورسره څوک میلو دي نو انشاءالله دې کې مونږ مزید کامیابي حاصلو تاسو ته مخکې بیا وړاندې شي. دا راته ووایه چې دا سپلای کوم ځای نه کېدو؟ دا فیصل آباد نه چې زموږ کوم اطلاع مطابق دا فیصل آباد نه را روانه وه. جی بالکل څنګه تاسو د دې خبره واورېدو د ما شاته وګورئ دا ګاډي ولاړې دی دې کې 2500 کیلو موزر صحت وخه چې دی هغه پروت دی. دا به اوس دې نه مخکې چې دی هغه کم ځایونو ته دا وخه خرڅېدو کیمې والا یا داسې وخه دوکانونو کې خرڅېدو نو موزر صحت وخه چې دی هغه د پېښور ولس چې دی هغه خوړل نو دې غټ کاروایی وکړو او د 2500 کیلو وخه چې دی هغه ونیول شو.